إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بسيرت درسونو سلسلة أغب إن شاء الله دن نبي شروكو والله سبحانه وتعالى دي مغل التوفيق راكي دا حق دا بينولو أو باغبان دا عمل كولو. دا رسول صلى الله عليه وسلم سيرت او دا غد سیرت نباز واقعات اغا منگا وقت با وقت بین کری او دا غشان اغا غزوات اغا جنگونا کم چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ بلار کی کری دا غیب بارکی منگا دی ملگرو تسنسا تفصیل او خبر بین کری او دا نبی انشاءاللہ منگا دا خلفاء راشدینو سیرت شروع کو. د سیرت بیانولو فواید او د غید اوریدو فواید د ما بیان کړی دي زی په زی د سیرت په درسونو کې، خو بیا به یو څو خبرو ته اشاره وکړو په دې اوله کې، د هغې نه بعد به د سیرت د درس شروع کوو. د سیرت د بیانولو غټه فایده دا ده د صحابه کرامو سیرت غټه فائدہ بګی دار چې موږ به صحابه کرام او پیژنو چې دا څوک دي، دا به غټه فائدہ ده. نو دا وخت پوری یو صحابي نشي پیژندې چې څو پوری ته دغه سیرت نه اوریدل او ته دغه د جون د احوالونو خبر نه کله چې دغه جون نه خبر شي دغه د سیرت نه خبر شي نو ته او پیژندو چې کله دی او پیژندل بیا به سره محبت هم ډیر شي. نغټه فائدہ بګی دار چې موږ صحابه کرام او پیژنو او زمونږ ټول مسلمانانو ته د نصیحت ته او خاص کر علماء ته او واعظانو ته هغه ټول زموږ د نصیحت ته چې د عوامو ته د صحابه کرامو سیرت بیانوي. کم سے کم پکار دی چې په هر علاقه کې بابت کې یو درس کې د سیرت مبارک صحابه کرامو سیرت چې داخله کو پیژنې چې زموږ د دین د مشران سوق موږ دغه ډیر لري شي نو دغه د لاسه موږ پیژنو نه چې دا څوک دي دې پوری بي دین را رسیدلې چې د دنیا پرس خلک موږ خپ تفصیل سره پیژنو او باز خلک ګولې دی بالله د انډیا دا دمان او د انګريزانو د دمان د دوی د جونغه تفصیل او معلومي او د خپل صحابه کرام مبارک یې د سره علم نه چې تاسو دې کې د پلاني صحابي هغه مثال کې ابو هريره رضی الله عنه موږ ډېر ورو په دې حدیثونه کې ابو هريره د حدیث وسې نو نه راغی چې ډېر له خلکو ته دغه نو معلومي دغه کنیت ابو هريره رضی الله عنه. یا اوس مثال کې موږ سره د سیرت روان دي د ابوبکر صدیق رضی الله عنه څوک ته ابوبکر صدیق نوم ډېر له خلکو ته معلوم دغه نوم خو نه دی دغه کنیت. نو د صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین دغه په سیرت بیانولو کې ولنی فائدہ لري چې موږ به وپیژنو. دویمه فائدہ ده الله سبحانه وتعالى په سوره بقره کې دا خبره کړې ده فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. کدی خلکو ایمان راوړو د صحابه کرامو د ایمان په شان نو دوی ته هدایت ملو شو. اوس د دې ایمان پیژندو د پاره چې دوی د ایمان څنګه دغه سیرت په بیانې دغه سیرت به زدکه نو ته دغه لار پیژنې چې دغه لار دی پیژنده د هدایت لار ته ښکارا شو. هغه لپاره لازم یې سیرت ته رجوع زه صحابه کرام پیژنم نه دغه لار پیژنم نه زه به څنګه د هدایت بل روان شي دغه طریقې ته کته غواړي دغه ژوند ته کته غواړي دغه کوم بندگی چې در رب العالمین کول هغه په ست طریقه کول دي ته کته غواړي نه اله موږ ته پته ولګي چې ایمان خلق څنګه راوړي. د صحابه کرامو د سیرت نو موږ ایمان زده کو دا به دویمه فائدہ شو. دریمه فائدہ به دي کې دا چې د صحابه کرامو سیرت چې څومره ته بیانې دومره استاد غوی سره محبت ډیری ځکه چې دغه په سیرت کې به ته ناشنا واقعات تصور ان شاء الله دي. بس صحابه کرامو سیرت ما مخکې بیان کړي د خلفای راشدینو په سیرت کې به تاسو عجیب واقعات ایمانی واقعات به تاسو ووري چې څنګه عجیب خلک نو ستاسو سره محبت شي ابو سره ډیر شي
دا بکی بل فائدہ شو. بل فائدہ دی کی دادا د صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین سیرت چې تاوري او چې بیانې نو باقي کې فائدہ دا شو چې آخرت فائدہ بدای چې قیامت پر ورځ الله سبحانه وتعالى ته غوي سره پاسي. ځکه چې حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم المرء مع من احب، انسان به قیامت پر ورځ دا چا سره پاسي چې سره محبت. نو صحابه کرامو د سیرتونی چې بیانو دا به محبت تل سره بیانو. نو نتیجه به دروځي چې ان شاء الله الله سبحانه وتعالى په آخرت کې موږ د خلکو سره پاسي او الله سبحانه وتعالى موږ د غوي سره پاسي. یوسي دا بعض فواید چې مو ته مختصر اشاره وکړه. اگر کوم مخکې د سیرت په درسونو کې د سیرت بیانولو فواید ډیر زیات ذکر کړي. خلفای راشدین صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین دا ټول چې انسانان دي، ټول چې انسانان دي او چې څوک په دوی به خبرې کوي دغه خپل هغه دی خپل ایمان وګوري چې د ایمان څنګه دی، او څوک چې په دوی به خبرې کوي د کور کې چې کم خر ولر لدی دغه نم گمراه دی، د خر نم زیات قوم قل. د دې قوم دی چې الله سبحانه وتعالى دغه مبارک ویلي رضی الله عنهم ورضوا عنه. وبذلك الله لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره. الله دغه مؤمنان راضي شوی او دغه مؤمنان د الله ناراضي ټول چې انسانان دي. او په دې چې څو خبرې کوي سبحان الله. ما دی عالم له دا خبره اوریدل چې هغه دغه سره پاتیشه او د اهل حدیث یو مشر عالم دی بخانه او صفات شه د شیخ ثنا الله امرتسری رحمه الله. داغه مبارکه ما ته واقع بیانول چې داغه د ورځ د شیعاګانو روافض سره مناظره وا او مناظره په دی باندې و چې هغه وی چې ابو بکر صدیق او عمر رضی الله عنهما د دوه ولیعذ بالله مرتد شي د رسول الله مرګ نه بعد. ندی شیخ ثنا الله رحمه الله غو سره د مناظره په دی کوله چې نه هغه مؤمنان دي او دغه د صفات د قرآن او حدیث نه بیانول. نو د مناظرین مخ کې شیخ رحم الله بجلاش ناغوی کې زهاري ومنو جړې دي دلاس خپل مرګري مریان شو چې سي چلو شو جړې ته پوښتې ته کوی ته جړې ولې هغه جړم په دې چې دي ورځ رااله چې زما په شان ګرانګار سره دغه ایمان ثابت دی. دغه د ایمان ثابتولو نن ضرورت راغی چې موږ دغه ایمان ثابت کو چې هغه مؤمنانو. نو خبره ما دی پوری کوله چې صحابه کرام د ټول چې انسانان دي او ټول هغه انسانان دي چې الله سبحانه وتعالى دوی تزکیه کړي او تذکره کړي د قرآن کې او رسول صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې کړي. په دوی باندې چې څوک جرح کوي زرت د کعبه پر رب قسم خورم د دې په ایمان کې وسی چلی ایمان ته وګوري کم سړی چې دوی باندې جرح کوي. نن سبا د روافض او شیعاګانو خبيثانو دین دغه دی چې هغه په صحابه کرامو بسلګي. زمونږ سره په ملک کې عجیب عجیب خلک راوتی نور څو سره نشته په صحابه کرامو بسلګي. معاویه رضی الله عنه کار غلط کړو، علی رضی الله عنه کې دا غلطي او رضی بالله او فلانی صحابي کې دا غلطي او عمر رضی الله عنه کار غلط کې خپل ایمان ته وګورئ ته کار پر سره خاطه. او ډیر عجیب خبره ده ګوره چې د قوم په باره کې الله وی چې زت راځي او زمان راځي دا خبره خو واضح شو. او یو سړی دغه پته نه لګي چې د ایمان سره مری کې د کفر سره مری جنت ته ځي کې جهنم ته ځي د باغو به خبره کوي او باغوی تنقیدونه کوي. نو صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین د ټول اوچت مؤمنان دي. د پیغمبرانو نه بعد اوچت خلک په دې ځمکه باندې هغه زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګری د نور پیغمبرانو سره ملګری پاتې شوی دي. خو هغه دغه پیغمبرانو ملګری زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ملګرو ته نه راشي. د الله سبحانه وتعالى چان کړي. بیا په دې ټولو کې غوړه په دې صحابه کرامو کې به دوی خپل منځ کې درجات جملتن خطول غوړي خو بیا په منځ کې سړي درجات. نو بیا په دې ټولو کې غوړه د خلفای راشدین دي ابو بکر صدیق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب رضی الله عنهم اجمعین. دا سلورونه به ټولو کې غوړي. بیا په دوی پسې په دې سلورونه پسې بیا هغه لس کسان غوړي دي کوم د رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې زیره ور کړي چې پلانې په جنت کې پلانې جنت کې. په غوي پسې بیا هغه صحابه کرام غوړي دي کوم چې په بدر کې شریک شي. په غوي پسې بیا هغه صحابه کرام غوړي دي کوم چې په احد کې شریک شي. او بیا هغه صحابه کرام غوړي دي چې کوم په بیعت رضوان کې وو د رسول سره بیعت کړه. او به دغه نه بعد مهاجرین غوړي به دغه نه بعد انصار او دي. نو په دې ټول صحابه کرام کې غوړه څوک شو
هغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه. او زه دا وایم چې دغه د نوم د مسلمان دپاره کافي دی که نور سیرت بیان نه کړي. چې یو عالم وایي زه سیرت بیانوم د اوچت انسان او راشي کینی په کرسۍ باندې صرف دا وایي ابوبکر صدیق رضی الله عنه بس ختم کړي درس. نه دا کافي ده صرف که نور سیرت بیان نه کړي. دومره اوچت انسان هغه انسان چې دغه تذکره په قرآن کې راغلی، هغه انسان چې دغه تذکره رسول صلی الله علیه وسلم بار بار په حدیثونو کې کړی، هغه انسان چې تاریخ دغه بشان انسان ونه لیدو د پیغمبرانو نه بعد او نه به وي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه مبارک خبرې کول زما بشان ګناهګار او عاجز او کمزور انسان به دغه مبارک سوي، خو صرف دومره اشاره به دغه د سیرت ته وکړو چې موږ ته پته ولګي چې څومره اوچت انسان اوچت انسان دی. او څنګه به اوچت نه وي، دا د رسول صلی الله علیه وسلم د غار ملګری، دا لقب په دې ټول انسانانو کې صرف دته میلاو شوی، صاحب الغار، غار ملګری د رسول صلی الله علیه وسلم. او دی به څنګه اوچت انسان نه چې دا صاحب الهجره د رسول صلی الله علیه وسلم هجرت په لار کې ملګرتیا ده کړې. او دا به څنګه اوچت انسان نه وي چې د اسلام راوړونه والا او د مرګ پورې د همیشه د رسول سره پاتې شي، دغه نه جدا شي نه دی، هغه چې یوازې پرېښود نه دی الا دا چې د رسول صلی الله علیه وسلم یو ځای کې ورته ویلي چې دلته پاتې شه، موږ فلاني ځای ته ځو یا ته فلاني ځای ته لاړ شې زه به دلته یم. هغه هم د رسول صلی الله علیه وسلم د خبرې د لاسه تللی، نور د ټول ژوند د رسول صلی الله علیه وسلم په خوا کې تېر کړی. نو موږ به طریقه دا وي چې د صحابي نسب دغه صفات، بیا دغه فضایل، دغه اخلاق، دغه خوی دا بیانو، بیا دغه لکه مثلا ابوبکر صدیق رضی الله عنه سیرت په اخره کې غټه مسله به دغه راځي د خلافت چې د څنګه خلیفہ شي، بیا د شیعاګانو په شبهات باندې رد چې هغه چې د په ناحق خلیفہ شي او د حقدار نو په ټولو خبرو باندې به رد کیږي. نو دا به تفصیلی درسونه په یو حلقه کې او په یو درس کې په یو بیان کې د دومره غټ انسان سیرت څنګه را باندې، د دومره غټ انسان سیرت څنګه را باندې. موږ هم کوشش کوو چې ډیرو غټ شي درې څلور درسو کې براجمه کی دي چې بشي لکه په کوزه کې چې دریاب را باندې. خو بیا هم چې صرف د مرګري پوه شي او د صحابه کرام او پیژني. نن سبا زموږ په دې ملک کې په پاکستان کې، په افغانستان کې، په انډیا کې د ډېر خلک پیدا شوي دي چې هغوی به د صحابه کرامو پورې نښتي. د دې لپاره لازم د سیرت زده کول پکار دي. او نن سبا یو غټه فتنه راوتې ده، یو انجینیر دی محمد علي مرزا دی، انجینیر محمد علي مرزا انجینیر دی، او د دې کار دغه دی چې د په صحابه کرامو باندې اعتراضات کوي. او زمونږ ګوره بعض ملګري دوکه شوي دي په ده باندې، او وایي دا چې دی اهل حدیث ته د سلفیت هغه کم ځای کې دی او په کم ځای کې او مشرق کې دی او قرآن او حدیث په مغرب کې دی. چې یو سړي دین دا شي چې دی په صحابه کرامو پسې خبرې کوي، دا به څه دیني اکینیو وی زیاده ته ثابتوم چې معاویه رضی الله عنه کار غلط کړی، زه ثابتوم چې دیږي کې چې د عمر نه خطا شي، دا کم مؤمن شي او په دې باندې چیلنج ورکړي زه ثابتوم. او به زموږ د بعض خلک وي هغه د قرآن او حدیث خبرې کوي. نو تاسو سوچ را شیعاګان چې خبرې کوي، د شیعاګان سوچ لکه موږ اصلي کوي هغه هم د خپل خبرو د پر دلایل کوي، خو دلایل څه دلایل نه خو خي کنه. نو تاسو خیال ساتئ د دې قسمه خبرو. دغه سړی په انټرنیټ باندې نن سبا ډیر چلیږي او زمونږ هر مرګري چې ځان له انټرنیټ پیدا کړی د موبایل او فیسبوک او د شینه چلی کبه نور سن پوي قرآن د پاره جبه چې د پیړه په قرآن باندې جبه نه وروړي، خو فیسبوک باندې باقي پوي. نو بدی کې به د فتنه ته سړی مخې ته راځي. انجینیر محمد علي مرزا نومې دی، الکه دی، ځوان الکته مشر سړی نه دی، او تور پټکې چولې غټ پټکې چولې وګد شملې او لګي اکثر یوازې نه چې په کمره کې ځان ته دغه لګوري د ویډیو کیمرا او 3 غنټې تقریر او 3 غنټې تقریر کوي لګي، او د 3 غنټې 3 غنټې د ټول طاقت او د هر څه صرف کوي د دې لپاره چې صحابه کرام څنګه دغه غلطیاں ثابت کړي. دغه منهج دی. او د غټ غټ علماء نمونه ورکوي، زه پلاني عالم سره سبق او پلاني سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدرسه کې منافقان ناس دغه موږ ټول منو.
عبد الله بن ابي بن سلول د رسول سره ناس نه دغه نور چې کوم منافقان د رسول سره ناس نه دغه په مدرسې کې منافقانو کو نن سبا دی غټ علم سره د دې قسمه سره سبق وي نو دا خبره نشو چې موږ به ماف کو نو دا به تاسو د فائدې او خبرو کړ چې دا فتنه نن سبا زموږ په ملک کې ډېر په تیزی سره روانه نه چې دې مخنیوي وشي او خپل مرګرو ته د دې خبر ورکړي. ابو بکر الصدیق رضی الله عنه خلیفۃ رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول صلی الله علیه وسلم خلیفہ د رسول صلی الله علیه وسلم بعد اولنی خلیفہ ابو بکر الصدیق رضی الله عنه او دغه خپل نوم دی عبد الله خپل نوم دغه عبد الله دی او د پلار کنیت دی ابو قحافه او د خپل نوم دی عثمان. او زه دا خبره داوی سره کومه کما چې د مجلس کې دي چې چې عبد الله بن عثمان د رسول الله خلیفہ دی او په صحابو کې غوړ انسان دی نو ډېر خلک مو په صرف چې تاسو ګړي وړي غوړ سره ابو بکر صدیق دا نوم نه معلوم ډېر خلکو ته دا خپل نوم عبد الله او د پلار نوم عثمان دی نو عبد الله ابن ابي قحافه عثمان بن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد او القرشي التيمي د قريش نه دی او د رسول صلی الله علیه وسلم سره د نسب ملوي په مره کې ځکه چې د په نوم کې مخ ترازی ابن سعد ابن تیم ابن مره نو په دې مره کې د رسول سره په نسب کې ملوي رسول صلی الله د قریش نو دیم د قریش نه نو خپل نوم یې شو ها عبد الله د پلار نوم یې عثمان د سریه ساتي عبد الله ابن عثمان او کنیت مشهور کنیت چې د ابو بکر دی او مشهور لقب چې دغه د صدیق دی یو لقب د عتیق عتیق وته لکی عتیق د نوم نه دی د لقب دی او د عتیق وته بدی ویل کیږي لکه بعض حدیثونه کې دي چې رضی عائشہ رضی الله عنها وی چې ابو بکر رضی الله عنه او پر رسول الله بصراغه رسول الله يا ابا بکر انت عتیق الله من النار تلازت کړي د ورنه وذکر د عتیق ملکی او عتیق تدید الاسموي چې مخ ډیر خپل انسان د مخنه او څنګه بخپل نه او د پیغمبرانو په سوچته انسان دی نو د عتیق د لقب دی او د غید بو وجیزه سرګیات ساتي یو د چې الله سبحانه وتعالى د ورنه آزاد کړي او دویم اسدلاسه د خپل والد لاسه مشهور لقب د صدیق دی ابو بکر الصدیق رضی الله عنه بس سیرتونو کې دي راځي چې جاهلیت په وخت کې هم د صدیق ویل کېدو رښتینی انسان او مشهور خبره ده چې کله چې رسول صلی الله علیه وسلم اسراء او معراج په موقع باندې بیت المقدس ته لاړ الته د پیغمبرانو امامتي وکړه او بیا بره اسمانونو ته وختو نو دا هغه ځینې چې واپس راغی نو د مکی مشرکینو د رسول صلی الله علیه وسلم خبره نه منله نو بدی کې یو کس لاړ په د بسې در روانو ابو بکر صدیق رضی الله عنه روانو خبر نو چې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کوي ګور دی ایمان ته او ګور دی تصدیق ته ځکه د رسول صلی الله علیه وسلم صدیق ویلای چې دی راغی روان دي او د مشرکین سره ملاو شو وتي هل لك الى صاحبك يزعم انه اسري به الليله الى بيت المقدس يا ملګری نه خو دې خبر نه هغه ویلي ویغه د ګومان کوي چې بیت المقدس ته تلم او بیا اسمانونو ته تلم دا خبرې کوي ابو بکر صدیق رضی الله عنه او قال ذلك دي سی ویلي برشته ده هغه ته نعم او دي سی ویلي بیا ته صدقه نه بیا خورشته چې هغه ویلي بیا خورشته دي سی ایمان د ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې بدی کغه سکند نه اړولې چې سوچ وکړي چې دا کار کې دي شو کني شي کېده نه دې ته سوچ نه کړ هغه ته برشته دي سی وی او وی چې وی نه بس بیا غسي وی ندی دغه ورځ نه بیا د نوم څه شو صدیق شو او بعض روایتونه کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم یې خو ده په یو روایت کې راځي ډیر عجیب روایت ته وی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د اسراء او د معراج د موقع نه واپس راغی
نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ذی طوى علاقه تر ورسېد دی علاقه د مکی په خوا کې نو رسول الله جبريل علیه السلام ته وی یا جبريل ان قومي لا يصدقوني زما قوم به زما خبره نه مانی او نه به زما تصدیق کوي چې دا عجیب خبره چې په یو شپه کې د سړی بیت المقدس ته لاړ شي او الته دی پیغمبرانو له امامتي ورکی او به دی و اسمانو ته خو جو الته دی جنت او جهنم او دار سوینو به دی باغ شپه کې واپس راځي نه وی رسول جبريل ته وی چې زما قوم زما خبر نه مانی نه جبريل عليه السلام ته وی يصدقك ابو بکر دا تصدیق کوي او هو الصديق او هغه صدیق دی دغه ورځ ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا لقب ملاوش او په روایت کې دام راځي امام حاکم رحم الله دا روایت راوړی دی حاکم رحم الله وی چې نزال ابن صبره هغه موږ د علي رضی الله عنه سره موږ ته چې یا امیر المؤمنین اخبرنا عن ابي بکر موږ ته د ابو بکر صدیق رضی الله عنه مبارک څخه خبرې وکړه علي رضی الله عنه او په دې کې رد په د خبيثان باندې بچا باندې د شیعاګان باندې چې هغه خامخا د دې ومنځ کې دښمنی جوړه کړي نو علي رضی الله عنه تاسو کې چې ابو بکر مبارک سوي واذا كمرؤ سماه الله الصديق على لسان جبريل او هغه انسان چې الله ول صدیق نوم یې خو د جبريل عليه السلام په جواب وعلى لسان محمد صلى الله عليه وسلم او د رسول سم په جواب نبی وی چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم خلیفہ رسول صلی الله علیه وسلم هغه منځ ته مخکې کړو د رسول صلی الله علیه وسلم په جون کې امامتي کول دا یو غټ شرف دی او رسول صلی الله علیه وسلم چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه مخکې کړو نو هغه مخکې کړو زموږ د دین لپاره نو بیا سوی رضیه لدیننا رسول صلی الله علیه وسلم زموږ د دین لپاره باغ باندې راځیو فرضیناه للدنیانا نو موږ د خپل دنیا لپاره باغ باندې راځیو چې هغه خلیفہ ابو بکر صدیق رضی الله عنه پیدا شوی په مکه کې د رسول صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه صد پاسه 2 کال وروسته د رسول صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه صد پاسه 2 کال وروسته په مکه کې پیدا شوی او کله چې وفات کېدو نو دغه عمر 3 کالو څومره چې د رسول صلی الله علیه وسلم هم دومره عمر د ابو بکر صدیق رضی الله عنه په مکه کې لوی شو او ژوند ټول په مکه کې تیر کړو د مکې نو صرف د تجارت لپاره وته بس او الله سبحانه وتعالى ډیر مال ورکړو او په دې قریش کې د جاهلیت په وخت کې مغه مشهور او د خلکو سره به منډي والي د خلکو سره به خکول او ډیر اوچت سره لکه څنګه چې مخکې به دا واقع راشي ابن الدغن هغه تسویل کله چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه هجرت کو حبشې ته نبی هغه دا خبر وکړه چې کله ابو بکر صدیق له وستا قوم ته وست انك لتصل الرحم ته خو هغه سړی چې ته رښتې ساتي د خلکو سره او ته خو هغه سړی چې رښتیا وي چې دروغ ته نه دی ویلي ته خو هغه انساني چې د چا رزق نه مال نه مزدوري نه تو سره منډه وي ته هغه انساني چې د خلکو سره چې کوم مصیبتونه راځي بای کې ته ولاړې د میلمنو ملمستیا کې تیر وېست ناغره دې خبرې ګوره گواهی وکړه چې ابو بکر صدیق رضی الله مشهور او ابو بکر صدیق رضی الله په جاهلیت کې د قریش په مشرانو کې او هغه چې مشورې کولې دغه لپاره خاص کسان را جمع کول جګړ مشران یو بغو ابو بکر صدیق رضی الله عنه د دلیل له باندې چې ډیر اوچت عقل خاونه ځکه چې یو قوم مشر کېده او به دغه په مشورو کې کېناسته د عام سړی نشي کېناسته د دې لپاره اوچت عقل وکاري اوچت مقام وکاري چې د بجرګي کې کېنه او د مشوره کې کېنه نه ابو بکر صدیق رضی الله عنه په دغه سره په مشورو کې کېناسته او دغه ډیر خو چې کله اسلام راغی نه ابو بکر صدیق رضی الله عنه مشرتیا او غار سه پرې خودو او اسلام له ترجیح ورکړ بل الله سبحانه وتعالى اوچت مقام ورکو دومره اوچت چې هغه مقام هغه په جاهلیت کې نه و کوم مقام چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه د ایمان نه بعد ملاو شو ابو بکر صدیق رضی الله عنه د جاهلیت په وخت کې د دیت چې وسه مسله وا جرمانی بلګي دي د قبيلو په بل باندې جرمانی خو دي چې جنگونه وکیدو غټ غټ خبره ومنځ کې راتلې د دې ټولو خبرو مشر چې هغه ابو بکر صدیق رضی الله عنه د دلیل چې په جاهلیت کې ماغه اوچت انسان عجیب خبره ده
عائشہ رضی الله عنها روایت ته وایي چې والله ما قال ابو بکر شعرا قط في جاهلیه ولا اسلام. ابو بکر صدیق رضی الله عنه ویني چې د جاهلیت کې شعر او شاعری کړي او نه چې د اسلام کې شعر او شاعری کړي او نه چې په جاهلیت کې شراب څکلي او نه اسلام کې څکلي. مطلب دا شو چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه هغه په جاهلیت کې یو پاک انسان، لکه دا شراب څکل دا خو جاهلیت بوخ کې عام، دا شاند ډمی ګډول دا په جاهلیت کې عام، ډیر دي سری واجونو د ګناه کارونه چې هغه بغو کول د دې هر سنه ابو بکر صدیق رضی الله عنه په جاهلیت کې ساتله. سبحان الله، لکه الله سبحانه وتعالى چان کړي چې دې زموږ پیغمبر مرګري دا اول نه دي غلط کارونه نم لري ساتله. صفات د ابو بکر صدیق رضی الله عنه جسمانی صفات هغه دي چې نری انسانو، بدن نه غټ نو او د رنگ نه سپینو. رنگ د ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا سپین او سور د جګړ ور کې دي رنگ د ابو بکر صدیق رضی الله عنه. او په دې ملا کې معمولی ټیټواله، ملا کې معمولی ټیټواله او دا ګیره سپینه شی و نه دی له نکریزه ورکول یا کتم دا رنگ به ورکو دي سي رنگ چې د خړ او د تور رنگ په منځ کې. ځکه کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله عنه هجرت وکړو، ان شاء الله واقعه به راځي په روان درسونه کې د هجرت تفصیلی واقعه. نو باقي کې دا راځي چې کله دوی مدینه ته رسیدونه د مدینه ولدا ډیر مخ کې نه راوتی. سبحان الله، غوي محبت چې رسول الله روان دي او څنګه به چې سړی ته پته ولګي چې د علاقې ته رسول الله روان دي، هغه د خوشحالي مبارک موږ سړي شو چې څنګه خوشحالي به څومره خوشحالي به. نو غوي به روزانه وته سحر او ناس په د مدینه په بارډر باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی چې به د غرمت تیش و به سي زل دوی نبی ورا په شوینن ناراضي بل زو بیا نه بیا بل دغه طریقه او بیا اخروري چې دوه کسان روان دي په سورلو باندې سوار دي په سپینی کپڑے چولي او یو د رسول صلی الله علیه وسلم اشرف المخلوقات علی الاطلاق او دویم د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په پیغمبرانو به غوړ انسان از تاسو کدا منظر انسان خپل مخې ته کیږي د وسین ښکاری دو چې کله دوانه رالو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه بګیره کې سپینډ کیو ناغو ډایرک سورې کو ابوبکر صدیق رضی الله عنه پیغمبر دای چې مشرخ کوي هغه باندې سورې کې د کپړو دغه چې غرمه خراب نه کی هغه مسکی اشاره کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم دای زنه نه خلک بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې هغه صادرونه سوري کړو نه دا په دې دلیل چې دغه په دې ګیره کې سپینو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشرخ کړی دوه حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه تقریبا سره پاسه 2 کاله مشر دی او دغه سره پاسه 2 کاله د خلافت چې رسول الله وفات شو د خلافت او بیا وفات شو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه جسم دي تندې وګدو یعنی تندې شوړګه تندې نو باز کسان لکه روزونه بر ویختي نه دغه د روزو د ویختو منځ کې فاصله وا او د جسم نه دي سي غټ انسان نو د جسم نه چې بدن نه پیړي یا ډیر دنګي نه دي سينو بلکې منځنۍ جسم وداغه او په دې املا کې معمولی ټټواله او خولي ګیره وا او دی ګیری له د نکری زرنګ ورکو او سره وی چې انسان د قیو ارمان شي چې الله سبحانه وتعالى مونږ په جنت کې دی انسان سره ملاو کی چې د وینو جله څنګه انسان الله سبحانه وتعالى سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکي. اسلام راوړل داغه ډیره عجیب خبره او ډیره عجیب واقعه ده. داغه د اسلام دراوړو مختصر په جمله کې بیانول کی. امام ترمذی رحمه الله او امام ابن حبان رحمه الله هغه د روایت راوړل دي چې ابو سعید الخدری رضی الله عنه وی ابو بکر صدیق رضی الله عنه خبره کړې و الست احق الناس بها لکه خلافت مبارک چې رسول وفات شو هغه د خلافت مبارک خبره کوي چې ډیر حقدار نه الست اول من اسلم ما اول زولنی کس نو چې اسلام مروړ اولنی کس چې اسلام قبول کړه غسوک دی ابو بکر صدیق رضی الله عنه. بعض روایتونه کې سره چې اولنی انسان چې اسلام قبول کړه خدیجه بعضو کې چې علی رضی الله عنه نه دا ټول روایت دي سره جمع کی چې په زنانو کې اولنی زنانه چې اسلام وروړه خدیجه رضی الله عنها او په ماشومانانو کې علی رضی الله عنه
او په دې غلامانو کې مریانو کې زید رضی الله عنه او په سړو کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه. دا ولنې کسته چې ایمان راوړل او ایمان څنګه راوړل د رسول الله سره ملاو شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا دعوت ورکو چې زه د الله پیغمبر یم او دا خبره ده عقیده زمونږ ده منهج ده آسمانی دین ده. ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره خبر ونک بما ده کلمه وخه ځکه یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ما دعوت احدا الى الاسلام ما چې هر چالم د اسلام دعوت ورکړه الا كانت له عنه كبوه. دغه شړې لیک په تردد کې پریوته رسول صلی الله علیه وسلم لکه چاره نټه مغسته دي څوک خو بالکل مخېړه ولې چاره سره باس کړی دی چې څنګه ولي سنه خبر خو شوی ده کنه چې رسول الله چاته ویل چې الله پیغمبر نو کې ایمان راوړم خو څه تفصیلی ته معلوم کړی چې څنګه پیغمبري او دلیل په سره دا قسمه خبري شوی دی رسول الله سره. نو رسول الله چې هر چا دي ذکر ده الا ابا بکر سید ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې ما ته د اسلام خبرو کړم ډایرک کلمه وو او ډایرک اسلام قبول کو. او ځکه یو روایت کې راځي کله چې رسول صلی الله علیه وسلم دله دعوت ورکو نو رسول صلی الله علیه وسلم وی چې ما چې چا سره خبره کړې د دعوت ابا علی ورجعني الكلام ما سره به خبرو کې بیا واپس چیر کړې ده سنه خبره کړې الا ابن ابي قحافه سوید ابو قحافه زوینه چې د ما سره هیڅ خبره نه کړې داري کې اسلام قبول کړي. یو روایت کې راځي د مبارک چې کان صدیقا له فی الجاهلیه د رسول الله مرګره په جاهلیت کې لکه د نبوت مخکې د رسول الله مرګره او به وسودو ستدي سي مرګره شو چې الله وته مرګره وي او رسول الله صلی الله علیه وسلم به دومره مینو دومره محبت به د سره کو. په صحیح بخاری کې د روایت ته ابو الدرداء رضی الله عنه چې با صحابه کرام دغه سره وران شو د ابو بکر صدیق رضی الله عنه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خبرې نه خبر شنو غوسه شو وی هل انتم تاركون لي صاحبي تزواد مرګره ماته نه پری دی د چا مبارکي د ابو بکر صدیق رضی الله مبارک. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم متسوی دی مرګرو وی کله چې ماته واستوي چې الله پیغمبریم نو تاسو وی کذبت وقال ابو بکر صدقت تاسو ماته ته دروغجنی ابو بکر صدیق ماته سوی وی تاریشته وی کله چې تاسو ما خپل مالونه بن کړو نو مال چاره کړو ابو بکر صدیق رضی الله عنه مال لګول. ابو بکر صدیق رضی الله عنه هغه انسان دی چې د کم وخت نه اسلام قبول کړي د مرګ پورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مرګره که په سفر کې دی او که په حاضر کې د خپل مال د خپل بچي د خپل اولاد د خپل بیبيانی د هر څه د قربان کړیو د الله سبحانه وتعالى د دین د پاره. او غټه خبره ده چې الله سبحانه وتعالى د ابوبکر صدیق رضی الله عنه ملګری ویلې د رسول صلی الله علیه وسلم او دا غټ صفت د دینه بعد ک څوک سپه غاپی نه غباسي غاپی چې الله سبحانه وتعالى وی چې دا ملګری دی او دا راځي په دبن جرح کې د کم ایمان دی دا بس خلک وي نه هغه دي چې ایمان او مؤمنان او مسلمانانو د اسلام لپاره منډو الله وی د پیغمبر مرګره او دی وی د پیغمبر مرګره دشمن دی او تاسو څنګه وایي چې دا سړی مسلمان دی او د دې بیا په اسلام کې شي. الله سبحانه وتعالى په قران کې سوی ثاني اثنين ذهما في الغار دوه کسانو بغار کې دنه بس دوه کسان یو رسول الله صلی الله علیه وسلم دوبل ابو بکر صدیق رضی الله عنه او د هجرت واقعا د تاسو ان شاء الله تفصیلا بیانوم پر روان درسونو کې چې تاسو ته پته ولګي چې څنګه قرباني د رسول الله لپاره ورکړه. بالله مخکسوي اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا اذ يقول لصاحبه خپل مرګري ته وي الله وتعالى چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګره د دې شجاعت مبارکي به خبرو کو مختصر چې څنګه شجاعت الله سبحانه وتعالى ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورکړه. ابو بکر صدیق رضی الله عنه د رسول الله سره په هر جنگ کې شریک شوی. علي رضی الله عنه سکسانو ته خبرو کړو اخبروني من اشجع الناس په دې خلکو کې شجاعت ولا څوک دی زړور انسان بادر انسان دغه مبارک ماته وای.
وی ته کنه غوته علي رضی الله ډیر ضرور انسان ډیر بهادر انسان نه هغه چې ماته په دې خلکو کې شجاعت ولا وخی نه غوته لا نه علم بیا موږ ته پته نشته وی ته موږ ته وای هغه ابو بکر صدیق رضی الله په دې خلکو کې شجاعت ولا انسان ابو بکر صدیق رضی الله یو بهادر انسان الله ور دې غټ سره ور کړو ډیر زړور انسان نبي علي رضی الله دغه واقعه بیانې وانه لما كان يوم بدر وکله چې بدر غزاوه موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره یو خیمه جوړ کړه جعلنا للنبي صلی الله علیه وسلم عریشه یو خیمه جوړ کړه چې بدی کې د مشر ناس دا غزینه به رسول الله دوی ته اوامر ورکول او کچې ته حالات سخت شي به ورسته د مشر میدان ته راکوزي خو د سپاوله کې دینه راکوزيږي میدان ته الته موږ رسول الله خیمه جوړ کړه نو بیا موږ دا خبرو کړ چې من يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لالا يهوي اليه احد من المشركين موږ چې رسول الله سره وسوک کینی دلته چې مشرکین چې د رسول الله باندې گزار ونه کی او دا ګوره ډیر حساس زیره زم چې د دې زینه آسان زیاده غری انسان د جنگ د میدان ته کوشي هغه آسان خو د رسول الله سره وسوک کینی او د رسول الله دفاع وکړي او مشرکین هدفهم دغه وي موږ دا خبر وکړو نو یې فوالله ما دنا منا احد وي موږ دي سرور کیدو الا ابو بکر صدیق رضی الله عنه شاهرا بالسيف دا خبره توري زروي زو ولاړم کنه رسول الله سره خواکی لا يهوي اليه احد الا هوى اليه مشرکین کې چې بسوګر نه دي کېدو ابو بکر صدیق وځي مخ کې ورغله مخته نو چې فهو اسجع الناس هغه په خلکو کې سو په خلکو کې بهادر او شجاعت والا انسان یو روایت کې راځي امام بخاری دا روایت راوړی عروه بن الزبير وایي چې ما د عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما نتبوسكو عن اشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم ما د دې واقعا بیان کا عبد الله بن عمرو ته وی ما د دې واقعا بیان کا چې مشرکین کم وخت کې سخت تکلیف رسول الله لور کړي ناغوي بما عقبه ابن ابي معيط دلو چې هغه رسول الله په سراغه او رسول الله مونږ کو نو دی بدبخت دي چلو کو دی عقبه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صادر نه ونو کوم صادر چې رسول په ځان باندې چولو هغه صادر د رسول الله د مری ته ونخته نبی وجه فخنقه خنقا شديدا نبی دا صادر را تو کو د رسول الله د سای بالکل بنکو بالکل د رسول الله صاحب بنکو رسول الله د مخ تک سر شو په دغه ټینګي سبحان الله صاحب الغار راغ ابو بکر صدیق رضی الله عنه